15 شبکه‌ایزې بازارموندنې یا نیټورک مارکیټینګ. دا کار باید کوم کسان ترسره کړي؟ دا کار د هغو کسانو لپاره چې د کار او پیسو لاسته راوړلو سره مینه لري او له بلې خوا ښې اړیکې هم لري. غوره عوالي دي. ټول محصولات زیاتو پلورونکو ته اړتیا لري، نو له دې امله دا کار ډیر غوره دی. له هغه شي سره چې مینه لرئ ویې ټاکئ، لږ پیسې پرې مصرف کړئ، ټلیفوني اړیکه ونیسئ او انټرنیټي پلټنه وکړئ. هر وخت خپل بانکي حسابونه ولټوئ. کیدای شي تر اوسه د بازار موندنې له دې ډول شبکو سره مخ شوي یاست. دا کار هرومرو ښه عاید لري ځکه پلویان یې ډیر زیات دي. 14 خیاطي یا ګنډل. دا کار باید کوم کسان ترسره کړي؟ که چیرې تاسې دې ته لیوال یاست چې له ټوټې، تار او د خیاطۍ له چرخ سره کار وکړئ، دا پر دې معنا چې تاسو یو ښه عاید لرونکی کار لرئ. د پخوا په پرتله په دې وخت کې زیاتره خلک دا خوښوي چې جامې او کالي ښکلي او سم وي. نو ستاسو د اوسېدلو په ځای کې د تکړه او وفاداره خیاط شتون یو ستر نعمت دی. که مو زړه وي چې ډېرې پیسې وګټئ، دا کار وکړئ. 15 انځورګري وکړئ. دا کار باید کوم کسان ترسره کړي؟ ښه نو داسې کس شته چې له یوې ښې تابلو څخه چې ښاید هم ولري ناخوښ واوسي؟ نه، هېڅکله نه. ښه نو که چیرې تاسې د انځورګرۍ وړتیا لرئ، بیا نو همدا نن پیل وکړئ. تاسې کولی شئ د انځورګرۍ د فرمایشاتو اخیستلو او دې ته د تابلو د پلورلو له لارې ښه عاید ترلاسه کړئ. همداسې کولی شئ د خپلو اثارو د پلورلو لپاره یو ټولنیز ویب سایټ جوړ کړئ او خپله وړتیا هلته ښکاره کړئ. 18 د خدماتي پیرودونکو استازی. دا کار باید کوم کسان ترسره کړي؟ دا کار د هغو کسانو لپاره چې زغم ولري، خوښي بخښونکی دی او دوی کولی شي هممهاله له ټلیفوني او کمپیوټر څخه ګټه واخلي. په لومړي سر کې ما هم داسې فکر کولو چې دا کار په ایران کې نشته، خو کله مې چې په انټرنیټ کې پلټنه وکړه دې پایلې ته ورسېدم چې نه یوازې دا یو ښه کار دی، بلکې کولی شو له دې لارې یو ښه عاید هم ولرو. ځکه زیاتره شرکتونه د آنلاین پلورلو لپاره غواړي داسې کسانو سره اړیکه او خبرې وکړي چې د هغوی کمپیوټري مهارتونه غښتلي وي او له اخیستونکو سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د بیلګې په توګه د هغوی غوښتنې ثبت کړي یا د هغوی د خوښې رنګ یا کچه وټاکي. په شرکتونو کې د کار کولو لپاره ډیر وخت شته. کولی شي نیم وخت یا هم پوره وخت کار وکړي. بیا ځینې خلک د قانوني او بیمه‌یي ستونزو له کبله تقریبا په ورځ کې 4 ساعته لنډمهاله کار کوي. څنګه کولی شو په کمه پانګه یو ښه کار ترسره کړو؟ هر څوک دا هیله لري چې یو ښه کار او ښه عاید ولري. د ټولنې د بالغ کس په حیث له سره دې چې د مور یا پلار لخوا شتمن پاتې وي، تاسې اړ یاست چې کار وکړئ او د ژوند په اوږدو کې پر هغه ځان بوخت کړئ. که چیرې تاسې اوس مهال له هغو ډلو څخه یاست چې نه ثروت او نه میراث لرئ، نو اړ یې چې د یو ښه او ژور کار په لټه کې شئ. که چیرې تاسې داسې مهارت لرئ چې د هغه په مرسته کولی شئ ښه عاید لاسته راوړئ، بیا نو د اندېښنې ځای نه دی. ځینې داسې کسان هم شته چې غواړي د هغه مهارتي کار ترڅنګ یو بل کار هم ولري چې د دواړو کارونو په مرسته یو ښه عاید په لږ وخت کې ترلاسه کړي. لومړی داسې کارونه پسې وګرځئ چې پلویان یې زیات او ټولنه ورته اړتیا ولري. تیر کال د ګریل بلیډر موسسې د کارونکو داسې یو لیکلړ مخته راغی چې په ټولنه کې غوښتونکي زیات و او ښه عاید یې لرل. دا کارونه زیاتره په فناوري، اطلاعاتو، طبي برخه او د اخیستلو او خرڅولو په برخه کې وه، لکه د بازار موندنې مسؤل، د پوسټغال یا سافټویر او اپلیکیشن قوي کوونکی، رسمي پرسټار، صنعتي مهندسي، د کمپیوټري سیسټمونه او شبکه‌یي مدیر، د ویب قوي کوونکی، د طبي او درملنې د خدمات مدیر، فیزیوتراپیست، د خرڅولو مدیر او نور و. کیدای شي ووایو چې دې لیکلړ په زیاتره کچه د ایران اړتیاوې پوره او دا کار د ایران لپاره د یوه ښه عاید لرونکی و. په اوس وخت کې کوچني شرکتونه هم د خپل کار لپاره کمپیوټرونه او پوسټغالو یا سافټویرز ته اړتیا لري. په دې برخه کې چې هر ډول تخصص ولرئ، کولی شئ ځان ته یو ښه او عاید لرونکی کار برابر کړئ. په ایران کې داسې نور کارونه هم شته لکه د ښکلا جراحي، روزنکی، د فوټبال لوبغاړی، د کورنۍ وکیل او مشاور. که د سینما او تلویزیون لوبغاړو ته اشاره وکړو چې هغه هم ښه کار دی او هغه هم ښه عاید لري. دویم، هغه چارې په لږې سرمایې ډېر عواید ترلاسه کیږي یا هم لومړنۍ پانګې ته اړتیا نه لري. که چیرې د کار له نړۍ څخه ستړي شوي یاست او زړه مو غواړي چې د خپل ځان لپاره یو ښه عاید لرونکی کار ولرئ،
ښه ده چې د هغه کار په اړه فکر وکړئ چې لږ پانګه پرې مصرف او ډېر سکون لاسته راوړي. په اوس وخت کې نوې کوچنۍ مغازې نیول او اجازه کول هم ستونزمن کار دی، خو په ازمویلو ارزي او کولی شئ د یو ځانګړي محصول په پلورلو پیل وکړئ او یا هم د خپلې خوښې ګټونکو ته بازار موندنې وکړئ او خپله ګټه لاسته راوړئ. که چیرې د ښار په شاوخوا کې ستاسو خپلوان ژوند کوي او د بېلابېلو کبانو په روزنه فکر کوي او هغوی خپلو ملګرو ته بېلابېل کارونه وړاندې کوي تر څو هغوی بوخت شي. که چیرې د یو کار هنر لرئ، کولی شئ په تعمیر کارۍ، برق کارۍ، کارګرۍ او ګچ کارۍ کې ډېر پرمختګ وکړئ، ځکه ټولنه د پرمختګ په حال کې ده او هر ډول خدمتونه مني. 3. هغه کار چې په کور دننه عواید لري. د کور په کارونو کې ښځې تل مسؤلې نه وي دي. نن وخت که داسې کارونه هم شته چې د نارینه‌وو لپاره ښه عاید لري. که چیرې د کارونو لیکلاړ ته وګورو، دا موندلی شو چې زیاتره له هغوی کولی شي په ارامۍ او لږ وخت کې او کمې پانګې سره په خپل کور کې ترسره کړئ او یو ښه کار ولرئ. په کور کې دا کارونه د انټرنیټي لیکنې بېنظیر کارونه، ټلیفوني بازار موندنې، په سم او جراح ډول د کالیو خرڅول، ژباړه، خصوصي زده کړې، د کورنیو بوټونو جوړول، د جامو ګنډل او جوړونه، د کادوي جابو او نانځکو جوړول او د کورنیو خوړو پخول هم کولی شي په کور کې یو ښه عواید لرونکی کار واوسي. 4. د خپلواک او دویم کار د پیدا کولو په لټه کې اوسئ. که چیرې تاسو یو کار لرئ او د میاشت په آخر کې خپل حقوق هم اخلئ، مګر بیا هم ستاسو د ژوند لګښت نشي پوره کولی او په دې فکر کې یاست چې یو بل کار پیدا کړئ، اړتیا نه ده چې تاسو خپل کورنی کار پرېږدئ او لاړ شئ، بلکې کولی شئ خپل ځینې کارونه د دویم کار په توګه وپېژنئ. په ایران کې د خپلواکو کارونو په لیکلاړ کې لکه لیکوالي، ژباړه، په مجازي نړۍ کې د بازار موندنې فعالیتونه، عکاسي او ځینې نور کارونه یادولی شو چې ښه عاید لري. هغه چلندونه چې باید پرېښودل شي. لومړی، تېرې ماتې او دردونه هیر کړئ. پښیماني، د ګناه احساس او د بدو پیښو یادونه او د هغوی تکرار په ذهن کې کولی شي تاسې له راتلونکو پرمختګونو څخه وغورځوي. تاسې هیڅ ډول کنټرول په تېر وخت نه لرئ، خو کولی شئ خپل ځان له تېرو بدو پیښو څخه وژغورئ. که مو په تېر وخت کې کومه تېروتنه کړې وي او نه غواړئ چې هغه بیا تکرار کړئ، نو دا په یاد لرئ او کولی شئ له دې څخه عملي درسونه واخلئ. دا ټول یو لیست کې یاداښت او هر ډول ویره یا تېروتنه چې وي هغه هیره کړئ. د بیلګې په توګه کیدای شي یو ماشوم توده بخارۍ لمس کړي او لاس یې وسوځي، په پای کې د پایلې ته رسیږي چې نور هیڅکله په ګرمو څیزونو لاس نه وهي. خو دا تجربه باید د دې لامل نه شي چې ماشوم له خپلې نړۍ څخه لاس واخلي. له خلکو سره مو پر اړیکو لرلو ښه غور وکړئ. کومې اړیکې چې له خلکو سره لرئ ښایي ستاسې کرکه د هغوی پر وړاندې زیاته کړئ، چې دا ډېر بد عادت دی، ځکه کرکه لرل ستا روحیه او انرژي کمزوري کوي او بالاخره ستاسې د پرمختګ مخه نیسي. 2. د نورو تر کنټرول لاندې مه اوسئ. ستاسو ژوند په تاسو پورې اړه لري. کیدای شي نور خلک یوازې تاسو ته لارښوونه وکړي او یا هم مشورې درکړي. کیدای شي ځینې دا مشورې په خپل وخت کې ګټورې او تاواني وي. له دې هر څه تېر شئ او د خپلو غوښتنو پر اساس پرېکړه وکړئ. کوم فکر چې ستاسو په اړه خلک کوي، اندېښنه ورته مه کوئ. په یاد ولرئ، هغه کسان چې تاسو ته تر ټولو نږدې دي ستاسو پر وړاندې لنډ درک او احساس لري. کله چې تاسو خپلې موخې څارئ، کیدای شي زیاتره کسان د دې لپاره چې د هغوی خبرې نه منئ او یا د دوی په پرپله پل نږدئ پر تاسې نیوکې وکړي. د بیلګې په توګه کیدای شي ستاسې موخه دا نه وي چې زیات عاید ولرئ، خو هغه کسان چې مالي برخه کې کار کوي هغوی ته ستاسې دا کار داسې ښکاري او وایي چې ته بې ځایه وخت ضایع کوي. په یاد ولرئ، ستاسې ارزښت له نورو سره فرق لري. کوم ژوند چې د نورو د ارزښتونو پر اساس وي هغه بیا نیکمرغه نه وي. 3. پر خپل ځان باوري واوسئ. په خپلو پریکړو کې د پیاوړتیا لپاره خپل ځان ته زده کړه ورکړئ. که چیرې تاسې پر خپل ځان باور ونه لرئ، دا په یاد ساتئ چې د ژوند د اړینو شیبو په اړه به مو هم پریکړه ونه شئ کولی. 4. آیا تاسې د داسې خلکو له ډلې څخه یاست چې د خپلو کارونو لپاره سبا غوره ګڼئ؟ دا سلوک کیدای شي ډېر ژر ستاسې عادت وګرځي. کارونه مو مه ځنډوئ، هر کار زر تر زره سرته ورسوئ. هغه کسان چې خپل کارونه ځنډوي یو لامل یې ویره ده. دوی له دې ویره لري که چیرې زه دا کار وکړم کیدای شي ناسم وي، مګر څومره چې کولی شم خپل کارونه زر سرته ورسوئ. خپلې تېروتنې پیدا کړئ او د هغوی د اصلاح لپاره لاس پر کار شئ. دا خبره په یاد ولرئ، که چیرې تاسې تل خپل کور کې کښېنئ، یوازې به د خپلو فرصتونو لړۍ لنډه کړئ. 5. له ستونزو څخه مه تښتئ. په ژوند کې ستونزې هرومرو وي،
له هغوی څخه تېښته یوازې ستاسې وخت ضایع کوي. تاسې د خپل پرمختګ لپاره لږ وخت لرئ. د بیلګې په توګه که چیرې تاسې له بل کس سره شخړه او نزاع وکړئ، کیدای چې ستاسو او هغوی ترمنځ اړیکې پرې شي، خو دا کار پرته له شخړې او نزاع څخه د خبرو له لارې هم حل کیدای شي. دا کار یوازې ستاسې په مدیریت پورې اړه لري. خو ښه مو څنګه چې تنظیموئ. که چیرې تاسې هر وخت له خپلو ستونزو څخه تېښته کوئ او هغه حل نشي کړئ، دا به ستاسې پر اوږو باندې یو دروند بار وي چې بل هیڅوک یې نه درد اخلي. شپږم، د چارو په اجرا کې عذر او پلمې مه کوئ. ځینې وخت کیدای شي یوه قانوني پیښه تاسې له خپلو موخو څخه وغورځوي، مګر بیا هم کولی شئ له هڅو سره پر ستونزو بریالي شئ. هر کله چې له یوې جدي پیښې سره مخ شوئ، ځان ته داسې ډاډ ورکړئ چې دا یوه ساده پیښه ده چې نه غواړئ تاسې خپلو موخو ته ورسیږئ. همدا اوس تاسو باید دا پیښې له منځه یوسئ او پلمه ونه کړئ. اووم، ځان ډېر توضیح کوونکی مه جوړوئ. په ژوند کې داسې پیښې شته چې پرته له کوم دلیل څخه منځته راځي. د ځینو شیانو لپاره توضیح ورکول طبي کار دی، خو د زیاتې توضیح ورکولو لیوالتیا تاسې شاته غورځوي. په ځانګړې توګه که چیرې تاسې د هغو خلکو له ډلې څخه یاست چې د ځینو کارکوونکو لپاره پیل څخه مخکې هم تشریح غواړي، دا کار درته زیان رسوي. هیله ده مه یې کوئ. اتم، د ضعف نقطې مو وپېژنئ او ورڅخه لرې اوسئ. هر څوک په خپل ژوند کې ځانګړې اندېښنې او ویرې لري. خپل ځان سره رښتینی واوسئ او هغه ویرې په ګوته کړئ چې ستاسو د پرمختګ خنډ ګرځي. پر هغو کار وکړئ ترڅو د خلاصون لاره پیدا کړئ. د ناهیلۍ او د بې باورۍ ویره، زیاتره کسان دا ویره لري او دا ډېر دردونکې ده. مګر په یاد ولرئ چې ژوند کولی شي د نورو کسانو په ټاکنه کې بدلون وکړي او د خلکو د روحي پیاوړتیا لامل شي. نامعلومه ویره، پر دې ویره هم ډیری خلک اخته دي او دا یو ډارونکی او خطرناک بدلون دی چې کولی شي ځینې مسایل ښه یا بد کړي. ځینې خلک له خپلو بریالیتوبونو څخه هم ویره لري. په ځانګړې توګه د هغوی روحیه دا ځواک نه لري چې د هغوی پر وړاندې ودرېږي او پرمختګ وکړي. د نورو خلکو سلوک تاسې زیاتره ستاسې په شخصیت پورې تړاو لري. هغه چارې او چلندونه چې باید ترسره یې کړو. لومړی، خپلې کمزورۍ مو ومنئ. هیڅوک په نړۍ کې بشپړ نه دی. تېروتنه د ژوند یوه برخه ده. تاسو چې هر څه ترسره کوئ، هرومرو له تېروتنو سره مخ کیږئ. هر څومره چې دا حقیقت ومنئ، په هماغه کچه به بریالیتوب ستاسې پر برخه وي. دویم، تل مثبت لیدلوری ولرئ او شکر کړئ. د ژوند په هر کار کې منفي لیدلوری ډېر اسانه کار دی. د دې پر ځای چې پر خپلو ستونزو فکر وکړئ، ګیلاس ته په ډکه سترګه وګورئ، په هر څیز کې نیکمرغي ولټوئ. له ستونزو سره بیا هم ژوند ښکلی او خوندور دی. هغه څه چې په خپل ژوند کې لرئ فکر پرې وکړئ. د خپلو ښو پیښو او چانسونو په اړه فکر وکړئ. د دې پر ځای چې افسوس وکړئ، خپله وړتیا وازموئ. لاړ شئ. که چیرې د یو سفر لګښت نشئ پوره کولی او یا دا چې یو لوکس موټر نشئ اخیستی، لږ تر لږه د هغه په اړه فکر وکړئ او د حل لار ورته پیدا کړئ. په دې برخه کې باید ستاسې د کورنۍ او ملګرو ملتیا شتون ولري. دریم، د راتلونکي په اړه فکر وکړئ. له تیر وخت څخه درس واخلئ. د خپل ننني حال قدر وکړئ او راتلونکي ته فکر وکړئ. د هغه راتلونکي په اړه چې غواړئ ویې لرئ. فکر کول تاسو ته دا زمینه برابروي چې موخه ولرئ. د موخې لرل د دې لامل کیږي چې تاسې په اسانۍ سره حرکت وکړئ او په ارامۍ سره د پرمختګ مرحلې مخته یوسئ. د راتلونکي په اړه فکر او تمرکز کول بیا د دې لامل نشي چې تاسو د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي، خو هغه څه چې کولی شئ او یا یې د لاسته راوړلو هیله لرئ مهالویش ورته برابر کړئ. مګر په دې مهالویش کې باید جزئیاتو ته لاړ نه شئ، ځکه تاسې د ټولو برخو کنټرول په لاس کې نه لرئ. د یوې روښانې موخې او انګیزې په اړه فکر او تمرکز کول. د یوې روښانه موخې لرل تاسو دا انګیزه درکوي چې زر تر زره خپلو موخو ته ورسیږئ. د زیاتو موخو لرل ستاسې انرژي بې ځایه مصرفوي. په داسې حال کې چې تاسې په یو وخت کې یوازې په یوې موخې تمرکز وکړئ، دا غوره کار دی او هغه موخې مو په ګوته کړئ چې تاسې ته ګواښ درکوي. څلورم، پر ځان باور اوسئ. تکړه اوسئ. پر خپل ځان باور وکړئ. د هغه څه په اړه فکر وکړئ چې غواړئ راتلونکي کې د لاسته راوړئ. که چیرې تاسې په دې باور ولرئ چې همدا اوس هم هماغه کس یاست چې غواړئ شئ، نو ستاسې ذهن په طبیعي ډول سره هغه چلندونه کوي. پنځم، پر ځان مهربانه اوسئ. د کار کولو او هڅو په وخت کې پر ځان ډېر فشار مه راوړئ. د ځینو خلکو لپاره حرکت او پرمختګ کول ډېر ستونزمن وي.
ځینې وخت اړتیا پیدا کیږي چې د پرمختګ لپاره 2 ګامه شاته لاړ شئ. د خپلو کمزورو ټکو لپاره اندېښنه مه کوئ. باید دا هڅه وکړئ چې دا ټکي مو سم او اصلاح کړئ. باور ولرئ چې دا منفي ټکي ستاسو شخصیت نورو ته نه ښکاره کوي، بلکې د هغه چا په وجود کې ښکاره کیږي چې زیاتې مثبتې خواوې ولري. هغه کارونه سرته ورسوئ چې مینه ورسره لرئ، تر څو په تاسو کې ښه احساس پیدا شي. ځینې وختونه بدلون د ستونزو لامل ګرځي. په دې وخت کې کولی شئ د کورنۍ اړیکو پر مرسته ځان آرامه کړئ. د خپلې خوښې فلم وګورئ، د خپلې خوښې خواړه راوغواړئ او هغه ځایونو ته چې خوښیږي مو لاړ شئ. 8 اړیکې مو پراخه کړئ. په خپل چاپیریال کې داسې کسان پیدا کړئ چې مثبت لیدلوری ولري، ځکه دا کار ستاسو د مثبتو نظریاتو ساتلو لپاره آسان دی. ناهیلي پرېږدئ او هڅه وکړئ چې خپلې اړیکې تر ډېره پراخې کړئ. خپلو اړیکو کې منطقي اوسئ او له خلکو دا تمه مه لرئ چې له تاسو سره ځانګړی چلند وکړي. د دې پر ځای چې د ناهیلیتوب او منفي کارونو په اړه فکر وکړئ، غوره ده چې په مثبتو او ښو فکرونو سره هم خپل او هم د نورو ژوند بدل کړئ. د هغو کسانو سره خبرې وکړئ چې تاسو کولی شئ د خپل ژوند ویرې او اندېښنې ورته ووایي او دا ډاډ پیدا کړئ چې هغوی ستاسو خبرو ته غوږ نیسي او پرته له دې چې ستاسو په کارونو کې لاسوهنه وکړي، تاسو ته سمې او نیکې لارښوونې کوي. له نورو سره د معاشرت په وخت کې خپلې سترګې مه پټوئ او تر خپله وسه ورسره مرسته وکړئ. ځینې وختونه کیدای شي ستاسې دا نیکي او سرښندنه د نورو لارو جبران شي. نیکي وکړه او سیند کې ته یې خطا کړه چې خدای خلاص بیابان درکړي. تاسې باید د ښو اړیکو لرلو لپاره مهارت ولرئ چې وکولی شئ اړیکې رامنځته کړئ او بیا یې پایلې په خپل ژوند کې وګورئ. 8 هغه څه ترسره کړئ چې مینه ورسره لرئ. که غواړئ چې له کارونو سره مو مینه پیدا شي، غوره ده چې لومړی هغه کارونه ترسره کړئ کوم چې تاسو ته ارزښت لري. هغه کارونه چې تاسې له سرته رسولو سره مینه لرئ، تاسې نیکمرغه کولی هم شي. خپلو عادتونو او ذوقونو ته پام وکړئ او د عوایدو د لاسته راوړلو لپاره لارې پیدا کړئ. پر خپلو پیاوړو ټکو باندې کار وکړئ. هر څوک په هره برخه کې په طبیعي ډول وړتیا لري. که تاسې اوس نه پوهیږئ چې له کوم ځایه پیل وکړئ، غوره ده چې خپلو پیاوړو ټکو ته ځیر شئ او پر هغو کار وکړئ. دا کار ستاسو لپاره د بریالیتوب او پرمختګ لامل ګرځي. د بریالیتوب او پرمختګ په لور لومړني ګامونه. لومړی هغه کارونه لیست کړئ چې نه غواړئ ترسره یې کړئ. ډیری کسان د دې پر ځای چې خپل لومړني کارونه ترسره کړي، پر هغه څه ځان بوختوي چې د نورو په پرتله لومړیتوب نه لري. د خپلو هغو کارونو په اړه چې باید ترسره یې کړئ یو لیست جوړ کړئ، خو د لیست جوړول هغه وخت مهم او ضروري نه دي. د دې لپاره چې باید پوه شئ کوم کارونه مو لومړیتوب لري، د خپل ځان څخه پوښتنه وکړئ کوم شیان ستاسو لیوالتیا او شوق کموي او تاسې نه پرېږدي چې خپلو موخو ته ورسیږئ. ځان څخه په رښتیني ډول پوښتنې وکړئ چې کوم اړین کارونه باید ترسره کړئ او کوم بې ځایه کارونه پر خپل ځای پرېږدئ. کله چې تاسې هغه لیست برابر کړ، کوم کارونه چې نه غواړئ ترسره یې کړئ باید پوره ډاډ ترلاسه کړئ. د بیلګې په توګه کیدای شي تاسې د خپلو اولادونو او میرمنې د ژوند په هکله ناخوښ وئ. دا ناخوښي ستاسې د ژوند په هره برخه ناوړه اغېزه کوي. 2 په پیل کې هغه کارونه ترسره کړئ چې وړتیا یې لرئ. په پیل کې کیدای شي د لویو موخو لرل تاسو ته ویر او بېزړه‌توب درکړي، نو باید خپلې موخې په وړو برخو وویشئ. په دې منځ کې کیدای شي یو کار وي چې باید هغه په یو وخت کې ترسره کړئ او خپلو خوبونو ته رښتینې بڼه ورکړئ. هغه کار پیدا او بیا یې پیل کړئ. د بیلګې په توګه که چیرې تاسې هوډ لرئ چې یو نوی کار پیل کړئ، تاسې کولی شئ په لومړي ګام سره د شبکو او کاري پاڼو پر جوړولو پیل وکړئ. که چیرې کوم څیز درته اسان ښکاره شو، غوره ده له نورو څخه مخکې هغه کار ترسره کړئ. 3 له هغو کسانو سره مرسته وکړئ چې ستاسو په شان ستونزې لري. ځینې وخت د حل لارې پیدا کول ستونزمن کار وي، ځکه د هر څیز پر مخ باندې د ښه والي نښه نشته او په اسانۍ سره نشو کولی هغه وګورو. یا په بله وینا د خلکو د ستونزو د حل په وخت کې تاسې په یو ښه لیدونکي باندې بدلیږئ چې کولی شئ د حل لارې زر تر زره پیدا کړئ. اوس نو تاسې کولی شئ د خلکو د ستونزو له حل څخه درس واخلئ او خپل موقعیت ځان ته لوړ کړئ. 4 سفر وکړئ. ځینې وخت کله چې تاسې یوې منظرې ته وګورئ، کیدای شي ستاسو د ټول ژوند لیدلوری بدل کړي. که چیرې د ورځني ژوند په ستونزو کې ښکېل وئ او غواړئ چې د پرمختګ پر لور ګام واخلئ، نو یو لنډمهاله سفر کولی شي په دې برخه کې ستاسو ملتیا وکړي. سفر کول تاسې مجبوروي چې پر اوسمهال فکر وکړئ، د تیر او د راتلونکي له اندېښنو څخه ځان وساتئ. کیدای شي دا بدلونونه په شرکت، سیمینار، کنفرانس او یا نورو غونډو کې په ګډون کولو سره ستاسې شوق او لیوالتیا نور هم زیاته کړي. 5 د نویو پنځونو په لټه کې شئ. یوه ساده د حل لاره ده چې کولی شي
ستاسې په ورځني ژوند کې بدلون راولي. د هغه څه ازمویل دي چې تاسې تر اوسه نه دي ترسره کړي. تاسې باید ډېر حیرانونکي او عجیبه شیانو ته لیوالتیا ونه لرئ، بلکې هغه څه ترسره کړئ چې مینه ورسره لرئ، تر څو تاسې یوې ارامې فضا ته بوځي. د بیلګې په توګه د ځینو موسیقیو غږول او اورېدل کولی شي تاسو سره دا مرسته وکړي چې د خپل ورځني ژوند حال سم کړئ. کله چې تاسې داسې ټولګي ته ځئ چې اصلا د هغه په اړه هېڅ تجربه نه لرئ، دا داسې ده لکه د کیک جوړول او تزیین کول چې ستاسې انګیزه او لیوالتیا زیاتوي. آیا تاسې داسې ځانګړنې لرئ چې د نورو د پرمختګ لامل شي؟ د ژوند تجربه په ځانګړې توګه له هغو ستونزو سره چې مخ شوي یاستئ ورته ووایئ. کله چې یو ګټور مطلب ګورئ، هغه له خپلو ملګرو او دوستانو سره شریک کړئ، تر څو هغوی هم په خپل ژوند کې بدلون راولي.